أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب المسح على خفین. باب ثابت دی په بیان کې د مسح پر موضوع باندې. دا باب چې دی دا بیان درته کوي چې پر موضوع باندې مسح د څه د پاره ده، ولې شروع کیږي، د کوم وخت څخه شروع کیږي، پر کوم وخت ختمیږي، د مسافر د پاره څونه وخت دی، د مقیم د پاره چې دی پر کور وي مسافر نه وي د هغه د پاره څونه وخت دی، او مسح په چی باندې ماتیږي په چی نه ماتیږي. دا اوس درته ښیي. المسح مسح چې دا علی خفین پر موضوع باندې جائز روا ده بالسنت په حدیث سره. مسح چې دا په حدیث کې راغلی ده، دا ثابته په حدیث باندې ده. من کل حدث د هر بیا د سیاسه موجب چې واجبون کې دا بیا د سیال الوضوء او د سلره چې او داس پر سړی باندې واجبوي د هغه بیا د سید لپاره دا مسح چې دا جایز ده. اذا هغه وخت لبسهما چې په پښو کې د دواړي موضع علی طهارت پر پاکي باندې کامله پره، ثم ورست احدث بیا او داسې کچیر یو سړی او داس تازه کوي پر پره پاکي باندې موضع په پښو کې، اوس د موضع د مسح وخت شروع کیږي د هغه وخت څخه چې د او داس کم وخت مات سلو، مثال ساری او داس تازه کوي بیا موضع په پښو کې ځا ماپښین او داس مات سو، ماپښین چې او داس مات سو د ماپښین سره د موضع وخت شروع کیږي. اوس نو کچیر دی پر کور باندې د پاره یو شپه یو ورځ ده، یعنی یو شواروز به دی پرکی د ماپښین سره شروع سو در سبا ماپښین پورې بیا دی چش کی دی به پر د پښو باندې مسح کی، او کچیر مسافر بیا به درې شپې درې ورځې دی پر د پښو باندې مسح کی چې کم وخت کې د او داس مات چې د دې ټیم شروع کیږي. ګوره او داس سهار تازه کی موزه په پښو کله بیا او داس ول ماپښین مات سو، مازګر مات سو، ماخستان مات سو، چې کم وخت کې او داس مات سو د مسح ټیم بار شروع سو دا غټه مسح. ثم ورست احدث بیا وداسسو فان كان كثير ومقيما مقيم مسح مسبك يوما وليله يوشبا يورس، وان كان كثير مسافرا مسافر مسح مسبك ثلاثه ايام درې ورځې وليالها او درې شپې. ګوره مسافر به درې شپې درې ورځې پر موضوع باندې مسح کوي، او مقیم به یوشبا ورځ پر موضوع باندې مسح کوي. بس دغه اندازه او طریقه سول. و ابتداؤها شروع دغه مسح چې د عقیب ورست الحدث د بیا د ساده ک یو شواروز د او داس و د موزه د په پښو ولې د مسح وخت نه دی شروع درغه وخت پورې چې د او داس ماتیږي. کچیر د او داس مات سلو بس د مسح وخت دغه وخت سره شروع سو بیا به د بل هغه وخت پورې بیا د صفقي ک پر کور مقیم ولې و پر درغه وخت پورې به مسح پر کی، او ک مسافر و درې شپې درې ورځې به پر کی بس بیا د موزه وخت تیر سو. عقیب ورست الحدث د بیا د سیا والمسح مسح على خفين پر موضوع باندې على ظاهرهما پر ښکارا د موضوع باندې خطوطن خطونه دي بالاصابع په ګوت سره يبتدي او شروع بکې من اصابع د ګوت سره الى ساق در پندې پوري. ګوره دا مسح چې د پر د موضوع باندې سربېره دغه د مخ پر طرف باندې د موضوع د په د ګوت باندې د ګوت د پر راکش کې در د پندې پوري دغه مسح بلل کیږي. پر یو موضوع باندې د یو لاس راکش کې پر بل موضوع باندې د بل لاس درې ګوت راکش کې درې ګوت د یو لاس درې ګوت د بل لاس، یعنی پر د یو په باندې راکش کې پر د بل باندې پر د موزه باندې دغه مسح بلل کیږي. دا مسح ول د موزه و فرض چې دی ذالک دغه موزه ثلاث اصابع درې ګوتې دي، درې ګوتې به پر راکشي دا درې ګوتې چې دي دا فرض دي من اصابع اليد د لاس ګوتې. دا خبره په یاد ساتئ. ولا يجوز روانه المسح مسح على خف فرموزه باندې پیش په د موزه کې خرق سریوالی کثیر ډیر يتبين معلومیږي منه د دې مقدار ثلاث اصابع اندازه د درو ګوتو. ګوره کچیر د یو چا په موزه کې سریوالی و د یو چا موزه سری و درې ګوتې اندازه د پښې د کښنې ګوتې درې ګوتې اندازه دونه قدر د یو موزه چیرې ولا دونه سران کې پکښې و چې سر راټولې کې دا درې ګوتې جنجوړې ده پر دغه موضوع باندې مسح جایز نه ده. ګوره کچېرې په دواړو موضوع کې و یو څه سران په د یو موزه کې و یو څه په د بل کې و چې دواړه سر راټول کې د درو ګوتو اندازه کېدل پر دغه موضوع باندې مسح جایز ده. پر یو موزه کې کدونه چیرېوالی ولو بیا پر دا موضوع باندې مسح نه ده جایز. من اصابع الرجل د ګوتو سره د پښو اصغرها اکشنه ګوته، یعنی دون اندازه لکه د پښې اکشنه ګوته درې ګوتې دونه قدر د په موزه کې چیروالی و پر دا موزه باندې بیا مسح نشته. یعنی په یو موزه کې چیروالی و که د دواړو موضوع چیروالی سره راټول کې دونه کېدی بیا مسح پر جایز ده. و ان کان کچیر اقل کم من ذلك در دې کچیر در دا درې ګوتې کم ولو جاز بیا روا ده مسح.
ولا يجوز روانه د المسح مسح على خفین پر موضوع باندې لمن هغه چا لره وجب چې واجب علیه پر د باندې الغسل غسل. ګوره پر یو سړي باندې غسل اوښتی دی، غسل پر واجب دی، جنوب دی، نو د د لپاره پر موضوع باندې مسح کول جایز نه ده، ولې پر د غسل سته نو دی به موضوع کاږي، غسل به کوي، بیا به موضوع د سره په پښو کوي. وینقض ماتی المسح مسح ما هغه ینقض چې ماتی الوضوء او دس چې په چی ماتیږي په هغه شیانو باندې مسح هم ماتیږي. وینقض ماتی هو د مسح ایضا دغه رقم نزع کړل الخفی د موضوع کچیر موضوع د پښې سره وختل بس هم مسح ماتسوله. ومزي تیرېدل مدت د وخت کچیر وخت تیر سو د مسح. ګوره مسح د مقیم د پاره چې پر کوري دغه د پاره یو شپه یو ورځ ده، دا شواروز چې پرسلو بس د مسح په خپل ماتسوله. او د مسافر د پاره درې شپې درې ورځې دي چې دا درې شپې درې ورځې پر د باندې تیر سي د پر مسح باندې بس د مسح په خپل ماتسوله. ومزي تیرېدل المدت د وخت فاذا هغه وخت تمت چې پرسو المدت وخت نزع ودی کاږي خفیه موزه وغسل پرید منځ رجلیه پښه وسول المنځ وکي وليس نست علی پر د باندې اعاده راګرځیدل بقیه الوضوء د پات او داسه. ګوره که یو سړی او داس ترلودي خالته د موزه د مسح وخت پر پرسلو شواروز پرسو د او داس ته خو شواروز پرسو بس موزه دی وکاږي پښه دی پریمنځ بیرته د موزه په پښو کې نور او داس راګرځول د پاره نه غواړي. ومن هغه څوک ابتدا کې شروع وکړه المسح د مسح وهو دی مقیم یو سړی پر کور باندې دی د مسح شروع کړه فسافر بار مسافر سو یو ورځ دغه کړه د مسح پر پښو باندې بار دی روان سو مسافر سو قبل تمام د مقدر پر کېدو یومین ولیلتین دی ویش په دی ورځ یو شباروز نه دی پر سوی دی روان سو مسح بکی تمام د پر کېدو 3 ایام درې ورځې ولیالي ها درې شپې ول د مسافر د پاره خو درې شپې درې ورځې دی نو دی خو پر کور یو څه وخت لا پاته او شواروز نو پر د مسي وخت نو پر نو دی روان سو مسافر سو چې مسافر سو درې شپې درې ورځې به پرکی یعنی دلته چې څونه ټیم سوی دی هغه پاته ټیم به الته په پرک چې درې شپې درې ورځې پرسي. ومن هغه څوک ابتدا کې شروع وکړه المسح د مسح وهو دی مسافر وو یو سړی په سفر کې ولو بس الته مسافر کې مسح پر موضوع باندې کوله نو د مسافر د پاره خو درې شپې درې ورځې دی نو دی رالی کور ته مقیم سولو چې کور ته رالی مقیم سو کچیر یو شپه ورځ پرسی وله بس د مسح ختم سوله که نه و پرسی یو ورځ تیر سي وله بس هغه یو ورځ د شواروز د پرکی بار د مسح بیا ختمیږي هغه د سفر اندازه ختم سوده د لپاره ول خدای مسافر ورالی مقیم سولو نو د لپاره وز د مقیم اندازه ده. ثم ورست اقام مقیم سو فین کان کثیر و مسح د یوما ولیلتن یو شپه ورځ او اکثر یا زیاته و لازمه لازمیږي پر د باندې نزع کشل خفیه د موضوع وسمنو موضوع کاج بار ول د وخت پر دی. وإن كان كثير ومسح کړي او اقل کم من يوم وليله درې شپه درې ورځ کم وخت تیر کړي اتم پردي کې مسح يوم وليله د یو شپې د ورځ. ومن هغه څوک لبس کې په پښو کې الجرموقین بیا دای شي دي چې در د بجلکو کښته دي لکه بوټونه دای اندازه باندې جوړ دي خو نری دي لکه موزه د رقم نری شي دي دغه جرموقین چې په پښو کې علی خفین پر موضوع باندې سربیره مسح مسدکی علیهما پر دواړو باندې خو هغه جرموقین هم د چمړې سره جوړي وي او دغه موزي چې د هم د چمړې سره جوړي وي نو پر دې دواړو باندې مسح کول دا جایز ده. ولا يجوز روانه د على جروبین پر جراب باندې عند ابي حنیفه پر نیز د امام صاحب وسې سړی پر موضوع باندې سربیره جراب په پښو کې پر دې باندې مسح نه دروا یا سړی یوازې جراب په پښو کې پر دې باندې مسح نه دروا دا د امام صاحب پر مذهب باندې الا خمیانه اندا یکونه کچيري وي مجلدین سخت وي او منعلین یا تلی والا وي. ګوره دای جرافي ولې چې یا سخت جرافي ولې یا تلی والا جرافي ولې سم لکه دا نور موزه دا رقم ولې بیا پر چش دي بیا روا ده باندې. وقال یاران وای يجوز روا ده اذا هغه وخت کانه کچیر و سخینین سخت ولې دا جرافي لا یشپانی نشکار کېدی د دې سبدن. ګوره دای جرافي ولې چې بدن نه نشکار کېدی سخت جرافي ولې یاران وای دې باندې مسح سید. ولا يجوز روانه د المسح مسح على عمامتي پر لنګوټه باندې سړی لنګوټه پر سر کړی د پر لنګوټه سربیره د سر مسح کوي دا جایز نه ده. وقلون سوتی پر خولې باندې خولې پر سر د پر دې باندې سربیره د سر مسح کوي دا جایز نه ده. والبرقای پر چادری باندې یو شی چادری پر سر کړی ده دا سربیره پر دې باندې مسح کوي دا جایز نه ده. وقفازین پر دسکلو باندې دسکلې په لاس دي پر دا دسکلو باندې مسح کوي دا جایز نه ده.
ويجوز روا ده المسو مسه علی جبائری پر پټی باندې. یو سړی لاس یې خوږ دی، یو ځای خوږ دی، پټی پر لګولې ده، پر دې باندې مسه کول جایز دی. و ان شدها که چیرې تړلې وه علی غیر وضوء بیل اوداسه، که بیل اوداسه تړلې وه مسه پر جایز ده. فإن سقطت که چیرې ولوېدل من غیر برین بیره جوړېدو لم یبتلو نه باطلیږي المسو مسه. دغسې د لاسه څه پټی رایلسوله، لاس یې جوړ سوی نه دی خو د ده مسه چیش ده، مسه نه ده باطله. وإن سقط که چیرې ولوېده عن برین د جوړېدو څه یو ځای جوړ سولو بس دغه پټی جن رایلسوه بطله باطله ده مسو مسه. بیا به دی بیرته دا ځای مینځي، بیا د ده دپاره پرېولل ضروري دی. اوس که ځای جوړ سولو خو پرېولل غواړي چې پټی جن رایلسوه، که ځای هغه رقم ناجوړولو پټی جن رایلسوله مسه نه ده باطله، مسه بس پر حال باندې پاته ده. او که جوړ سولو دا پټی جن رایلسوه بیا مسه باطله سوله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.